د په خوست ولایت کې ملي موزیم دی. دغه موزیم په 1483 کال کې جوړ شوی. د خوست ولایت له بیلابیلو سیمو دغه موزیم ته پخواني آثار راوړل شوي چې شمېر یې 500 ته رسیږي. د موزیم ته د ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنتون محصلین او نور عام خلک د نندارې لپاره راځي. د موزیم مسؤل سید قبیل شاه میاخیل وایي موزیم د خلکو له لوري غني شوی، خو لا هم په دې برخه کې د خلکو پر همکارۍ ټینګار کوي. مونږ هر وخت کوشش کوو چې مونږ د موزیم ملي ورځ هغه ورځ باندې مونږ نندارتونونه جوړ کړي دي، جوړوو یم او مونږ کوشش کوو چې عام خلک زمونږ ته راشي او زمونږ د موزیم څخه لیدنه وکړي تر څو خلک د تاریخي اثارو په ارزښت و اهمیت پوه شي. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ پخوانی رئیس وایي چې پخواني آثار باید موزیم ته وسپارل شي تر څو د له منځه تلو مخه یې ونیول شي. هغه وایي چې په تیر کې د تاریخي آثارو ساتنې لپاره څه ډول چې په کار و پام نه دی شوی، خو په دې برخه کې د ولس پر همکارۍ ټینګار کوي. خپله د تاریخي آثار چې دي دا د یوه ملت، د یوه قوم، د یوې سیمې هغه تاریخي ارزښت، د دوی هغه قدامت، د دوی هغه تمدن، د دوی هویت څرګندوي. نو دغه وجې نه د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه شیان شته او په ډېرو ولایتونو کې دغه موزیمونه هم جوړ شوي دي. نو دغه د آثار د ساتلو لپاره موزیم ته ډېر ضرورت دی. محمد الله سروري او تنزوان بیا د تاریخي آثارو د ارزښت ترڅنګ غوښتنه کوي چې د موزیم لپاره د بېله ودانۍ جوړه شي. او د دې موزیم هغه ودانۍ چې کومه ده تر اوسه پورې دومره غټه نه ده، دې ته باید یو ځانګړې ودانۍ تر څو جوړه سي او لیک پراخ سي تر څو آثار ډېر ونیسېږي او خلک یې راوړي ورته. نو تر دې مهاله یې ښه ساتنه سوې ده. د یادولو ده چې له دې وړاندې د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د موزیمونو او تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه وکړه او ویل چې د آثار باید له سیاسي موضوعاتو سره ونه تړل شي. کابر خان، حریت رادیو، خوست.